سحر وختي به لا رڼا شوې نه وه د شکیلې چغې به پورته شوې زینب ته لا تر اوسه ودی زر راپاسه کار شروع که یعنې ژوند له عذاب کوم زینب به د شکیلې د یرې زر راپاسېده سترګې به یې د اوښکو ډکې وې او زړه کې به یې یو یره وه د راپاسېدو سره به سمدس په کار ولګېده دا کښاني د یو داسې جینۍ ده چې نوم یې زینب و د زینب عمر 18 کاله و او یتیمه وه کور او پلار یې د دې دنیا نه تللي وو د هغوی د مرګ نه بعد د زینب زندګي بالکل عذاب شوه د اوسېدو دپاره ورڅه ټکانه نه وه یعنې خپل کور یې نه و هغه په دې مجبوره شوه د اوسېدو دپاره د خپل تره اکرم کور ته لاړه هغې کور کې د اوسېدو دپاره یو چت خو و خو د خپلولۍ مینه احترام او انسانیت نه و د دې تره یعنې د زینب تره د 40 کالو سړی و هغه به په کلي کې یو ورکوټی شان دوکان چلو په هغې به هغه خپله ګزاره کوله د هغه په کور کې یو ښځه وه او یو لور چې د ښځې نوم یې شکیله و او د لور نوم یې عایشه و د زینب او د هغوی یو کور و د زینب ژوند د دوی نه ډېر بدل و عایشه د دغې کور اصل لور وه او د زینب ژوند په دغه کور کې د نوکرانو نه هم بدتر و د خر به لا د انور رڼا شوې نه وه چې د شکیلې چغې به پورته شوې زینب ته لا تر اوسه ودی زر پاسه کور صفا که زینب به د بېوسۍ د وجې په سترګو کې اوښکې وې او په کار به یې شروع وکړه لوښې به یې وینځل روټۍ به یې پخولې کور به یې صفا کو او یو لمخه به د شکیلې نه هسې نه شوه کېناستې بل طرف ته به لکه د خانانو عایشه په کټ کې ناسته وه موبایل کې به مصروفه وه کله به یې ټیک ټاک کته او کله به یې پنې ویډیوګانې او کله به یې خندل او په زینب باندې به یې حکمونه کول زینب راشه مال اوبه راوړه زینب زما کپړې استري که زینب به د عایشې هر حکم سره ویل حجي حجي زینب به نه چاته شکایت کو بس خاموشه به وه هر څه به یې په زړه تېرول او شکیلې به د لرې نه زینب ته کتل او په غوسې سره به زینب ته ویل سم کار کوه ګینې نن به روټۍ هم در نه کړم زینب به د یرې نور هم زر زر کار شروع کو ټوله ورځ به د زینب په کارونو کې تېره شوه نه آرام نه مینه او نه داسې څوک چې زینب سره مینه وکړي شپه به شوه ټول به خپلو کمرو ته لاړل زینب به د غواګانو په غوجل کې یو ګوټ ته پرته وه زړه به یې ډک و اوښکې به یې پټې پټې بهېدې او دغسې وخت د زینب لکه د عذاب تېرېدو یو ورځ د بار کوڅې دروازه وټکېده دوی چې وکتل یو ځوان فقیر ولاړ و چې هغې فقیر ویل د الله په نوم څه راکئ کیلې فقیر ته وویل مونږ کره څه نشته چې تاله یې درکو مونږه ځان له غریبانان وو دا یو فقیر هم ساتلې ده دا بس دی بیا شکیلې ناڅاپه زینب ته وکتل او بې رحمۍ سره فقیر ته ووی خو ته غواړې دا جینۍ ځان سره بوځه دا خبره زینب داسې ولګېده لکه څوک چې په ټوپک پولي هغې ویل چاچي دا تاسو څه وایئ د خدای دپاره داسې مه کوه خو شکیلې د زینب هېڅ خبره نه اورېده د لاسه یې ونیسله او فقیر له یې ورکړه او زر یې ورپسې د کور دروازه بنده کړه او اوس زینب د یو اجنبي فقیر سره یوازې پاتې شوه هغې فقیر ځان سره زینب روانه کړه که مزل کولو نه پس کله یې شاته پاتې شو لارې بدلې شوې که مزل کولو نه پس بیا هغوی د یو ښکلي بنګلې مخې ته ودرېدل زینب حیرانه شوه یو فقیر او دومره ښکلی کور هغې فقیر هېڅ ته ونه ویل او دروازه یې کولاو کړه او دننه دواړه لاړل او هغه یو علیشان کور و دننه هر څه صفه و لکه جنت دغه وخت د کمرې نه یو بوډۍ ښکلې ښځه راووته او د زوی یعنې فقیر نه یې پوښتنه وکړه زویه دا څوک ده هغې فقیر یعنې هغه زوی وویل امې دا یتیمه ده په دې دنیا کې هېڅ څوک نه لري نو ما کور ته راوسته دې خبرې نه پس بیا هغه ځوان
یعنې هغه فقیر د کوره ووتو او لاړې. بوډۍ ښځې یعنې ماجي زینب ته وویل تازه لورې دا کور ستا دی. بیا هغې بوډۍ ښځې روټۍ راواخیسته او زینب له یې ورکړه. زینب څو کاله پس په ارامه په خوشحالۍ روټۍ وخوړه. د وخت پس ورو زینب هغه کور ته دته شوه. زینب به د کور کار اوس هم کوو خو دا ځل په عزت سره په مینې سره. خو هر وخت کې یو سوال په زړه کې و چې دا فقیر څوک دی. بل طرف ته عایشه یعنې د شکیلې لور واده شوه. د خاوند نوم یې عمران و خو هغه ښه انسان نه و، نشه یي و. د عمران یعنې د عایشې د خاوند په وخت پس ورو رویه بدله شوه او یو ورځ په غوسه کې عایشې له طلاق ورکو. د طلاق نه پس عایشه واپس خپل کور ته راغله. د زینب تره اکرم یعنې د عایشې پلار دا غم برداشت نه کو او څو ورځې پس وفات شو. د هغه د وفات کېدو نه پس د شکیلې ژوند عذاب شو. پیسې ورڅخه ختمې شوې، د کور کرایي پرې راغله او آخر اول شکیله او عایشه په سوال کولو باندې مجبوره شو. بل طرف ته یو ورځ هغه ځوان یعنې هغه فقیر واپس خپل کور ته راغلی. کم کور کې چې زینب پرېښودې وه خو دا ځل هغه فقیر نه و. صفا کپړې، غټه باډي او لینډ کروزر ګاډی. زینب چې دا ولیدو نو حیرانه شوه او پوښتنه یې ترې وکړه دا ته یې؟ هغه وویل او ته چې څه وینې همداسې ده. زینب ورته ووی دا لا څنګه، ته خو یو فقیر وې. هغه ځوان یعنې مخکې چې فقیر و هغه زینب ته وی زما خپل نوم کپتن کمال دی او زه د ISI افیسر یم. هغه ویل زه په یو میشن وم، ما ځکه د فقیرانو اولیه اختیار کړې وه او ځان نه مې فقیر جوړ کړی و. او بیا زینب ته وکتل او وی ویل زه غواړم چې د ستا شان ښه جینۍ سره واده وکړم. زینب موسکی شوه او بس هم هغې رضا وه. دواړو واده وکړو او خوشحاله ژوند یې شروع کړو. وخت تېرېدو یو ورځ زینب او کمال د کار له ښار ته لاړل. ښار کې زینب ولیدل د سړک په غاړه یو دوه ښځې سوال کوي. هغه سوالګرې نور څوک نه وو، هغه عایشه او شکیله وه. هغوی دواړو چې زینب ولیده په ژړا شو. زینب لورې مونږ معاف که، مونږه غلطي کړې وه، تا سره م ظلم کړی و. زینب لږ ساعت خاموشه شوه. بیا یې وویل تاسو د معاف کولو قابل نه وئ خو د الله نه یریږم، د الله د رضا دپاره به زه تاسو معاف کم. او هغوی څه پیسې ورکړې او هلته نه روانه شوه. او داسې زینب خپل شاته ژوند پرېښودو او یو نوي ژوند ته لاړه. او دا کښاني په دې ځای ختمه شوه. دې کښانۍ نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې کم انسان بل سره کم کار کوي، د چا نقصان لټوي او څوک خفه کوي هغه سره خو حقه کار کیږي. ملګرو ویډیو م خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در ته ضرور سبسکرایب کړئ.